بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زمارونو او خویندو، د مصیبت نه د خلاصې دپاره دا کومه وظیفه چې ده حسبی الله الحسیب، دا وظیفه ډیره زیاته فایدهمنده وظیفه ده او د دې څه دومره زیات میاد نشته. که صرف یو هفته دا وظیفه وکړي، الله جل شانه به دې د تمام مصیبتونو آفتونو نه محفوظ ساتي. او که چېرته کې یو انسان په څه مصیبت کې مبتلا شوی وي او د انسان د هغې مصیبت نه خلاصون نه وي، یعنې هغه د دغې خطرناک مصیبت نه خلاصیږي، نو هغه انسان د حسبی الله الحسیب وظیفه دا دې په پابندۍ سره کوي. الله جل شانه به د هغې خطرناک او راپېښ شوي مصیبت نه نجات نصیب کړي. صرف یو هفته پابندۍ سره وکړي او دومره تعداد یې شته، نو بې انتهایي کم تعداد دی او ډېره اسانه وظیفه ده. د دې وظیفې د کولو طریقه هم درته ښیم او دا به څو کارته کوي هغه هم درته ښیم، لیکن یو څو خبرې یاد ساتئ چې کله کله د انسان په سر باندې مصیبتونه راځي، نو په دې کې پریشانه کېدل نه دي پکار. دا د انسان د درجو اوچتولو سبب ګرځېږي او په انسان باندې چې کله مصیبت راځي، نو دا زمونږ د ګناهونو د کثرت د وجې نه راځي. زمونږ په سر باندې کم مصیبتونه او پریشانۍ راځي، یو انسان یې هغه ګناهونه زیات کوي، په کثرت سره کوي، یعنې ډېر ګناهونه کوي، د الله نافرماني زیاته کوي. دې د وجې نه د هغه په سر باندې مشکلات او مصیبتونه هغه ډېر راځي. لیکن که یو انسان خپل ځان صفا کړي او په خپل ځان کې تقوا، عاجزي او هغه چې کوم دی هغه پرهیزګاري پیدا کړي، نو د دې سره بغیر د وظایفو کولو نه الله جل جلاله د هغه تمام مشکلات ختموي، تمام مصیبتونه د هغه ختمیږي. لیکن بیا هم دا وظایف چې د الله جل جلاله پاک نومونه دي، نو په دې کې ډېر لوی تاثیرات پراته دي. که کوم انسان دا وظایف په پابندۍ سره کوي، داسې عجیب او غریب اثرات به وویني چې دې به ورته خپله حیراني، او داسې د الله جل جلاله امداد به وویني چې د ده په وهم او ګمان کې به هم نه تیریږي. نو دا حسبی الله الحسیب دا وظیفه هم د مصیبت د لړکولو دپاره ډیره زیاته کافي اثر لري او صرف یو هفته به یې کوئ. د دې طریقه دا ده چې دا هفتې کې د جمعرات د ورځې نه به شروع وکړئ، یعنې دا زیارت د ورځې نه به شروع وکړئ او روزانه سحر او ماښام، سحر به هم 80 کرته وي او ماښام به هم 80 کرته وي. یو ځان له ځای به له منتخب کړي او په هغه ځان له ځای کې به کښېنئ چې څوک د سره خبرې اترې نه کوي یا د ستا توجه بل طرف ته نه اوړي. نو په یو ځان له ځای کې به کښېنئ او په ځان له ځای کې ښه په توجه سره به په داسې الفاظ سره ووایئ: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم حسبی الله الحسیب، حسبی الله الحسیب، حسبی الله الحسیب. دغه رنګې په اندازه او په قلار باندې به 80 ځله پوره کړي. بعضې حضرات هغوی چې کله وظیفه کوي نو ډېره تیزه کوي، حسبي الله الحسیب، حسبي الله الحسیب، حسبي الله الحسیب. دغه رنګې تیز کول، نو دې د وجې نه چې د وظیفې کم تاثیر وي، یو طرف ته د الله د نوم بې حرمتي وشوه، ډېر زر واچول کوم دی هغه واغشتی شي. دې د وجې نه د الله جل جلاله د نوم چې کوم دی هغه بې حرمتي وشوه، ولې الفاظ پکې سم ادا نه شول. نو چې کله وظیفه کوئ، ښه په قلار، ښه په سکون او ښه په اطمینان سره وظیفه کوئ، بلکې داسې وایئ: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم حسبی الله الحسیب، حسبی الله الحسیب، حسبی الله الحسیب. نو د یو زیارت نه شروع کړئ او تر د بل زیارته پورې روزانه سحر 80 کرته او بیا ماښام 80 کرته. دغه رنګ یو هفتې وکړئ. تاسو ګورئ چې الله جل شانه څنګه تاسو سره د غیب امداد کوي او ستاسو مصیبتونه څنګه ختمیږي او مشکلات د ستاسو څنګه ختمیږي او بند د لارې چارې د ستاسو څنګه روانیږي. دا وظیفه مکمل پابندۍ سره وکړئ، ډېر زیات عجیب او غریب تاثیرات به پخپله سي کې.